په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیلهمن یم چې روغ او جوړ به یاستئ. د هر څه د مخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو، د بعضې ورونو لپاره چې د هغوی ښځې د جما نه خوند نشي اخیستلی، بعضې طریقې شته چې د هغې د عملي کولو سره د خوند آخري مرحلې ته رسیږي. اول، د جما نه مخکې له ښځې سره ډېرې د مینې خبرې کول او د هغې د رحم د پاسه د پلې یا بانګي قرقرې په شان غوښه لوبول. دوهم، ښځه باید خپل ځان خاوند ته ور وپېژني، یعنې خپل بدن کې ورته هغه ځایونه وښایي چې د هغې د وجې د ښځې جنسي طور راپارېږي. او خاوند هم باید خپلې ښځې نه پوښتنه وکړي چې کومه طریقه باندې درته شهوت راځي. دریم، د عمر په تېرېدو د ښځې شرمګاه وچېږي، نو خاوند ته پکار ده چې د جما په وخت کې داسې کریم استعمال کړي چې د هغې رحم نرم او ښوی شي. څلورم، د جما لپاره باید له مختلفو طریقو کار واخیستل شي. همیشه لپاره یو طریقه هم د ستړیا سبب ګرځي. پنځم، د ولادت نه وروسته باید هره ښځه سپورت ډېر وکړي. شپږم، د جما په وخت کې د ښځې د ملا لاندې بالښت کېښودل چې جنسي آله یا ذکر د شرمګاه پای ته ورسیږي او مېرمنې ته شهوت راسي او خوند واخلي. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او لایک او شیر کول یې هم مه هېروئ تر څو زموږ نور دوستان هم ترې ګټه پورته